سلامونه مې ومنئ دوستانو. بعضې وخت چې موږ او تاسې د درملتون یا دواخانې څخه دوا اخلو، نو باید د ټولو توکو ته البته پاملرنه وکړو، د دغه د اکسپایر ډیټ وګورو چې دا خو به تاریخ تېرې نه وي. نو ما دغه یو ملم د دواخانې څخه راونیوه، دلته په پاکټ باندې تاسو ګورئ دا جوړ شوی دی. دغه ملم په 12مه میاشت کې 2019 کال جوړ شوی. اکسپایر ډیټ یې چې دی د 6مې میاشتې 2023 کاله پورې کار کوي. دننه ډیټ یې ډېر زیات مهم دی. دا ډبې ورته جوړئ او په دې ورته نوی تاریخ ورکوئ. تاسو دا ولیده، دغه ډبې ورته فیک ډبې جوړېږي او په دې تاریخ ورته بدلئ. په ټابلیټ یا دوا باندې چې کوم ایکسپایري ډیټ وي دا ډېر مهم دی. دا پې ما را بدل که ایکسپایر ډیټ یې مکمل دلته فرق کړی دی. نو اوس وګورئ مخکینی ډیټ چې و که نه، دا اوس ما یو ماشومې ته ورکړه او دغه ډیټ یې ډېر زیات مهم دی چې دغه ډیټ یې صحیح، نو دې باندې به کار کوي. دلته هم ګوره داسې ډیټ وي چې دلته ټاپه کړی هغه ډیټ چې هغه د ګوتې سره په مښلو لاړ نه شي، نو بیا سم دی. او چې داسې ومخې بیا ځي چې د ځانه یې پې ډیټ والی او فیک د دې ډیټ چې مخکې و تر 2020 پورې کار کو. اوس دا ما بدل که، ماشومه مې لېږلې وه بل یې راوړه راته. بس دغې شي ته هم پاملرنه وکړئ وروره. مننه، وخت مو نور نه نیسم. الله په امان.